ملګرو څوک هم چې زما په واتساپ باندې کلیک کړي نو هغه ته زما واتساپ داسې کولاویږي صرف واتساپ کولو شي خو کار نه کوي یو بټن هم کار نه کوي تاسو کتلی شئ زه په دې باندې کلیک کوم کار نه کوي صحیح شول زه واتساپ واپس بندوم او دوباره په واتساپ کلیک کوم دا کار نه کوي نه ښکته ځي نه بره ځي او نه پرې د پاسورډ څه آپشن راځي خو دا ما لاک کړی دی د سیټ چې کوم والیم بټنې دي په دې نه ما لاک کړی زه یې کولاوخم تاسو کتلی شئ دا کولو شو دا ما لاک کړی دی نو دغه شانته کې لاک په تاسو څنګه لګوي دا ویډیو سره پوره ملګرو تاسو خو به په سکرین باندې لاکونه د دنیا لیدلي قسمه قسم لاکونه چې تاسو ولګوئ نو هغه چې خلک وګوري څنګه په هغې باندې کلیک کړي نو تاسو ته ویره ته ماته پیټرن ووایه ته ماته لاک وکړه چې ستا د واتساپ زه کولو کوم ستا د یوټیوب زه کولو کوم یا د فیسبوک زه کولو کوم یا چې دی ستا ګیلري زه کولو کوم نو ته به خامخا هغه ته پاسورډ وې او که ورته نه وې نو بیا تا نه غواړي نو په دغې باندې به ستا دغه سره لانجي خو نه زه به تاسو داسې طریقه ښایم چې په دې طریقه کې زه ستا واتساپ کله کولاوي نو هغه ته به داسې ښکاري چې دې واتساپ کې څه فرق دی او دا واتساپ نښتې دی نو هغه ته به دا پته نه لګي چې دې واتساپ باندې لاک دی او دغه لاک چې په کومه طریقه باندې لګي او ډېر زیات یونیک لاک دی نو زه وایم چې دغه لاک په ستاسو خوښ شي دغه کوم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو سپورټ پښتون چینل نی سبسکرایب کړئ نو دا سره سبسکرایب کړئ په دې باندې زه ډیلی بیس سره چې دې نوې نوې ویډیوګانې اپلوډ کوم نو راځئ خپل ټریک طرف ته ځو د هغې دپاره چې کوم دی یو اپلیکیشن پکار دی اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ دلته به ولیکئ او ډبل پی اوپس لاک صحیح شو جي کله تاسو دا سرچ کړئ نو په دې کې وړومبي رزلټ کې چې کوم دا وړومبي راځي په دې به کلیک کړئ دلته کې چې دی ما ډاونلوډ کړ چې ستاسو ټیم خراب نشي په دې باندې به کلیک کړئ او اوپن باندې دلته کې دوی تنده وړومبي لږ تپوسونه کوي صحیح شوه جي او تا ته څه انسټرکشن درکوي دلته کې دوی وایي چې ته د خپل موبایل چې کوم ستا والیم کی ده کوم والیم تیزول او سلو کولو کومه بټن ده هغې باندې یو لاک خوښ کړه لاک په چې کومي 15 سټیپ وي صحیح شوه جي نو داسې کار زه کوم چې تاسو په خپل طبیعت باندې چې دی دې له لاک ورکولی شئ څه چې دی 2 پیرې ښکته وخم صحیح شوه جي بیا 2 پیرې بره بیا یو پیره ښکته دې نه تاسو سکرین شاټ والئ بعضې ټایم کې د خلکو نه هیر شي نو سکرین شاټ ته ځان سره خامخا واخلئ صحیح شوه جي سکرین شاټ ځان سره سیو وساتئ ځکه تاسو هیر شي دا ځان سره یاد ساتئ دې نه پس چې دی تاسو هر څنګه ورکولی یو ښکته یو بره یو ښکته یو بره هم چې دی تاسو کولی شئ هر څه چې کوم دی په خپل سوچ باندې چې دی لاک ورکوي بیا ورته د سکرین شاټ خامخا ور ځکه تاسو نه دا هیر شو نو بیا به مسله وي دلته کې دوباره وي دلته کې 2 پیرې ښکته 2 پیرې بره بیا یو پیره ښکته صحیح شو جي دې نه پس چې دی وته څه استعمالوي ویچوال بټن پوزیشن ځینې استعمالوم بوت چې دی دواړه به استعمالوم دلته کې په دې باندې به کلیک کوم دلته کې ما نه کوېسچن کې بعضې ټایم کې چې دی زموږ نه چې دی دا کله ما نه لاک هیر شي نو الریډي به دوی په شک کې چې دا څوک نه کو زه ورته په خپله دا کوېسچن ټیک کړم صحیح شو جي نو هغه به ماله دوی چې دی او د اپلیکیشن واپس چې کوم لاک ته به ماته چې دی کولو شي صحیح شو جي دلته کې دوی مختلف قسمه کوېسچنې دي خو زه دلته کې یو اسانه غوندې کوېسچن ګورم چې ستا د پلار چې کوم میډل نوم دی هغه څه دی نو دلته کې به زه ورکړم خان صحیح شو جي دې نه پس چې دی زه لاندې کلیک کوم او نیکسټ به وواهم دې نه پس چې دی دا یاد ساتئ ځان سره صحیح شو دې نه پس چې دی فینش باندې کلیک کړئ او دا اوکې ووهئ دلته کې به تاسو ته یو نوټ کولو شي په دې زه کلیک کوم دلته کې راځم تاسو ته ښایم تاسو کتلی شئ دی په دې زه کلیک کوم ماته به دا نوټ پیډ ښکاري دلته کې به زه څه وکړم 2 پیرې به چې دی لاندې زور کړم 2 پیرې به بره زور کړم بیا به 2 پیرې لاندې زور کړم یو پیرې لاندې زور کړم نو چې دی په دې بټنو باندې چې کله دغه شان زه کوم ماته به دا اپلیکیشن کولی شي اوس چې دی په کوم باندې زه لاک لګوم دلته کې زه په دې کلیک کوم نو دوی بلیک ټرانسپیرنټ او کسټم صحیح شو جي دې نه علاوه چې دی ته په سکرین باندې هم لاک لګولی شي په سکرین باندې چې کوم لاک لګېدو لپاره چې دی هغه ته کولی شي باقاعده چې زه پرې نه لګوم خو ته په دې باندې چې کوم دی سټایل والا چې کوم دی هم کولی شي دغه اپلیکیشن چې کومه طریقه کار دی زه ته یو پیره ښیم دا کسټم یا چې کوم دی ټرانسپیرنټ یا بلیک چې دی بلیک خو بلیک ټرانسپیرنټ چې کوم دی ښکاري خو کار نه کوي چې دی خینګ شوي غونته کې کسټم چې دی هغه ما استعمال کړو په دې کې نو دا زه در کوم او زه داسې کار کوم او څه چې زه ځمه واتساپ ته دغه ته ځم واتساپ ته ځمه دا زما واتساپ ته یو زه دې نه سکرین شاټ اخلم صحیح شو جي تاسو کتلی شئ ما سکرین شاټ واخیسته دې نه اوس زه څه کار کوم چې دا سکرین شاټ په دې اپلیکیشن کې چې دی
دلته راځم واپس چې دوه پیرې چې دی ښکته زه ورکوم پې دوه پیرې پې بره زه ورکوم بیا پیرې بیا ښکته صحیح شوه دلته کولو شو. نو اوس چې دی دلته کې چې کوم کسټم واتساپ سرچ کوم واتساپ کوم چې کسټم دی هغه په دې کې موږ استعمالو واتساپ سلیکټ باندې به کلیک کړئ دلته کسټم باندې به کلیک کړئ او دلته کې چې کوم دی لو وخې دې نه پس چې دی بیا په دې باندې کلیک کړئ صحیح شو جي دلته چې دی فایل ته به راشئ فایل نه پس چې دلته کې کوم تصویران دي به دلته سکرین شاټ یې به راشي دلته زه په دې کلیک کوم صحیح شوه دغه ټیم چې بره دی دا به پکې نه راولې نه به پکې لاندې کیپیډ دا بټن راولې دومره ایریا به واخلې ځکه چې ټیم پکې بره ښکاري دې نه پس په دې کلیک کې دا کسټم راغی خو دا به آن کې صحیح شو جي دلته کې دا تاسو آن کړه دلته کې واپس زه راځم دا کلر کوم او زه راځم واتساپ ته دا زما یو بل واتساپ دی او زما چې کوم واتساپ مین دی په دې زه کلیک کوم دا واتساپ راغی دلته کې کومې بټن لومبي ځل کې چې ما ته ښیي هغه ما ته صرف ډیمو راکوي چې کومې طریقې سره چې دی نو څه وایي دوه پیرې چې کوم دی ته اپ وخه دوه پیرې چې کوم دی ډاون وخه بیا اپ وخه دلته کې ډاون بیا چې دی اپ بیا ډاون صحیح شو دلته کې دا کولو شو دا لومبي سر کې ما ته دې لپاره راکوي چې ته اسانتي ځکه د نه هېر نه شي په دې دوباره زه کوم تاسو کتی شئ هغه ځای ته موږ رالو کوم چې تاسو ته ما په لومبي سر کې ښوم دلته کې چې دوه پیرې ښکته دوه پیرې بره یو پیره ښکته چې کله په والیم باندې کله زور کوئ دا به کېږي دغه پاسورډ ځان سره یاد ساتئ د لږ لګېدونه پس تاسو زه په دې کې د سیټینګ یو اپشن ښیم تاسو کتی شئ په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ دلته کې چې دی دا ری لاګ آن سکرین اپ دا تاسو آن کړئ ځکه چې تاسو دا آن کړئ نو تاسو بس چې دی ډایرکټ موبایل باندې دوباره لاک لګي کو دا اپی نو تاسو په کله بیا سکرین اپ کې وان کین بیا به کوم دی په دې باندې پیټرن لګي نو تاسو خامخان کې دا به تاسو به ډیفالت چې دا به بندي بلګو کو دا ویډیو تاسو خو شوی در سره نور مرګ ته شیر کړئ او دا شنو ویډیوګر کتل د پاره زموږ د فیسبوک پاڼه او زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب